अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे अब्बासिन खबर जैम शाहिद जान जेब त खबर सर्टिक द खैबर पख्तूनख्वा द वज़ीर आला द बदरुल खबरुना यवाज अफवागानी दी उमर अयूब नवाज शरीफ द मुज़ाकरात नाकामी मिशन की कामयाब शो बैरिस्टर डॉक्टर सैफ द खबर तफसील द खैबर पख्तूनख्वा द वज़ीर आला द बदरुल खबरुना यवाज अफवागानी दी उमर अयूब د قومي اسمبلی د اپوزیشن مشر عمر ایوب د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د بدلون په اړه خورې شوې خبرې بې اساسه بېللي هغه یې محذفاګانې وګرځولې عمر ایوب میډیا سره خبرو کې ویل چې پی ټی آی به حکومت سره مذاکرات ونه کړي ځکه چې د 9 مۍ او 26 نومبر د واقعاتو تحقیقات لپاره کمیشن نه دی جوړ شوی هغه زیاته کړه د مذاکراتو پر مهال د امنیت صاحبزاده حمید رضا د مدرسې باندې چاپه واچوله چې دا قابل مذمت عمل دی یادونه دي وي چې علي امین ګنډاپور د خیبر پختونخوا د پی ټی آی صدارت نه لرې کو او جنید اکبر یې نوی صدر وټاکل کو د دې نه وروسته وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د بدلون افواګانې خورې شوې خو د پی ټی آی مشرانو دا ټولې خبرې رد کړي نواز شریف د مذاکراتو ناکامۍ مشن کامیاب شو بیرسټر ډاکټر سیف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صلاحکار بیرسټر محمود علي سیف ویلي چې نواز شریف او مریم نواز د مذاکراتو ناکامۍ په مشن کې بریا ترلاسه کړه د حکومتي مذاکراتو کمیټۍ سره د خبرو اترو د ناکامۍ په اړه بیرسټر سیف تور پورې کړو چې نواز شریف عرفان صدیقي ته د مذاکراتو ناکامولو هدف ورکړی و عرفان صدیقي او رانا ثناء الله د بیانونو له مخې د حکومت خیر سنجیدګي ښکاره شوې نواز شریف ته یوازې سیاسي عدم استحکام کې بقا ښکارېږي د عدالتي کمیشن نه جوړول دا ثابتوي چې حکومت د یو لوی انکشاف نه ویریږي واضح ده چې د قومي اسمبلي سپیکر سردار آیا صادق د حکومت او پی ټی آی مذاکراتو کمیټو ته د غونډې بلنه ورکړې وه خو د پی ټی آی وفد د عدم شرکت د وجه غونډه ملتوي شوه بانی مشر عمران خان ویلي چې د 9 مۍ او 26 نومبر واقعاتو تحقیقات لپاره حکومت د 2 ورځو کې دننه جوډیشنل کمیشن ونه ټاکو نو پی ټی آی به د مذاکراتو نه وځي د پی ټی آی مشر بیرسټر ګوهر ویلي که حکومت د جوډیشنل کمیشن جوړولو اعلان وکړي نو دوی به بانی مشر سره مشوره وکړي او د راتلونکي لایحې عمل فیصله به وکړي داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ